سلام له خورشید د دې بجې خبرونو ته ښه راغلاست. په هلمند کې یو خبریال د یوې چاودنې له امله سخت ټپي شوی دی. د هلمند ولایتي مسؤلین وایي دا خبریال چې نثار احمد احمدي نومیږي نن سهار نږدې 8 بجې د لښکرګاه ښار د دویمې امنیتي حوزې اړوند په کارتیه لګن سیمه کې هغه مهال ټپي شو چې د هغه په موټر کې ځای پر ځای شوی ماین وچاودېد. د سرچینې په وینا نوموړي له 14 کلونو راهیسې په هلمند کې له بېلابېلو رسنیو سره کار کړی او اوس یې د سبون راډیو د نشراتو مسؤلیت پر غاړه درلود. د آلمان بهرنیو چارو وزیر یو ځل بیا له افغان ځواکونو سولې بهیر او پراختیایي پروژو څخه د خپل هیواد ملاتړ اعلان کړ. هایکو ماس تېره ورځ په ارګ کې له ولسمشر غني سره په کتنه کې زیاته کړه چې هیواد یې د تیر په څیر په ټولو برخو په ځانګړي ډول د پراختیایي چارو، تلپاتې سولې ټاکنو او د سولې د مشورتي لویې جرګې د جوړولو په برخو کې له افغانستان سره همکار دی. په دې کتنه کې ولسمشر غني په پراختیایي پروژو د ملي پولیسو روزنه او د قدس ملاتړ ماموریت په چوکاټ کې د آلمان کړنې وستایلې او زیاته کړه چې راتلونکې ټاکنې به هم پر وخت ترسره شي. د بادغیس په بالامرغاب ولسوالۍ کې د طالبانو په ډلیز برید کې د ملي پوځ 4 سرتیري وژل شوي او 4 نور یې ټپیان دي. د دغه ولایت د والي ویاند جمشید شهابي زیاتوي دغه پیښه تېره ورځ سهار وختي په لودینها سیمه کې د ملي پوځ پر پوستو د طالبانو له برید وروسته رامنځته شوې ده. له دې سره سم د بادغیس د ولایتي شورا مشر بیا په دې پیښه کې د وژل شویو دولتي سرتیرو شمېر 15 تنه ښیي او زیاتوي چې یو شمېر نور افغان سرتیري هم د طالبانو له لوري نیول شوي دي. ویل کېږي په دې نښته کې 10 طالبان هم وژل شوي دي. د ننګرهار په مرکز کې د اورښتونو له امله د یو کور د چت رالوېدو په پایله کې یوې مور له خپلې یوې 8 میاشتنۍ لور سره خپل ژوند له لاسه ورکړ او 3 نور ماشومان ټپیان دي. د دغه ولایت د والي ویاند وایي دغه پیښه تېره ورځ د جلال آباد ښار د 7 ناحیې اړوند په غوچکو سیمه کې رامنځته شوې ده. د نوموړي په وینا ولایتي اداره د اورښتونو له امله د رامنځته کېدونکو پیښو لپاره پوره چمتووالی لري. او یوه 3 کسیزه ډله په بغلان کې د ترهګریزو کړنو د ترسره کولو په تور ونیول شوه. د څارګر ملي ادارې د خبرپاڼې له مخې دغه کسان چې بهادر، رامز او هدایت الله نومیږي د لیني موټرو د چلوونکو تر پوښښ لاندې ترهګریز فعالیتونه کول او د پوځي معلوماتو پر راټولولو بوخت و چې بالاخره د څارګر ملي ادارې په مخیزو عملیاتو کې نیول شوي دي. ویل کېږي یادو کسانو پر خپلو جرمونو اعتراف هم کړی دی. دا تر دې مهاله وروستي خبرونه، تر بیا مو الله امل.